د نن ورځې دوه ډیر مهم خبرونه. حمدالله محب چیرې تللی او ولې تللی ده او کابل مامورینو ته د دندې نوې طرحه. ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې له موضوع مکمل خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. لومړی خبر، حمدالله محب. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن له غرمې وړاندې پر یو رسمي سفر پکتیا ته لاړ. د نوموړي د سفر موخه د عمومي امنیتي وضعیت ارزونه بلل شوې. د ملي امنیت شورا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن له غرمې مخکې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته ورسید. ټاکل شوې ده په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار د پکتیا ولایت له نظامي او ملکي چارواکو، ولایتي شورا غړو، یو شمېر قومي مشرانو، د ځوانانو له استازو او په دغه ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له سرتیرو سره اختر مبارکي وکړي او د هغوی ستونزې او مشکلات له نږدې نه بررسي کړي. دویم خبر، کابل دولتي مامورینو ته نوې طرحه. د کابل والي وایي دولتي ادارې به د نوې طرحې له مخې چې له اختر مخکې تصویب شوه سره له سبا کار پیل کړي او اصناف به هم د مهالویش له مخې کار ته دوام ورکړي. د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي د دغې طرحې له مخې دولتي ادارې به هم په 2 کاري شیفټونو کې سهار او غرمه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره له چهارشنبې ورځې کار پیل کړي. والي وایي چې ښوونځي او تحصیلي مرکزونه به د یوې بلې طرحې تر چمتو کېدو پورې بند وي، ځکه د هغه په وینا په تحصیلي بنسټونو او ښوونځي کې د زده کړې پیل دقیقې برنامې ته اړتیا لري چې ټول موضوعات پکې په پام کې ونیول شي. درنو لیدونکو، که کوم نظر د حمدالله محب سفر ته لرئ او د کابل والي په طرحې باندې کې کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو در سره ضروري لایک کړئ. که چیرته غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو واقعو څخه ځان ډیر ژر خبر کړئ نو بیا زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.